د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس د احتکار مخنیوي او نرخونو کنټرول په موخه د هلمند امنیه قومندان ملا امین الله زبیر، مرافعه محکمې رئیس شیخ مولوي محمد محمدي، د استخباراتو ریاست مرستیال معصومي مولوي، د لښکرګاه ښاروال حافظ صدیق، د احتکار مخنیوي او نرخونو کنټرول کمیسیون مسؤلینو و صنعت او تجارت رئیس او انحصاراتو مسؤل سره ګډه ناسته وکړه. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې غونډه کې د نفتي او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول پر لارې چارو بحث وشو، ستونزې شریک شوې او د حل لپاره یې لازم تصامیم ونیول شوه. مرستیال والي صاحب سپارښتنه وکړه چې مرکز او ولسوالیو کې دې د نرخونو د کنټرول په موخه څارنه وشي او د نرخونو د منظم کنټرول په اړه د جدي اجراات ترسره شي ترڅو خلک له ستونزو څخه وژغورل شي. له هغه وروسته د احتکار مخنیوي او نرخونو کنټرول کمیسیون ساحې ته ولاړی او د ښار په یو شمېر ناحیو کې د نفتي موادو او خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په موخه د شرکتونو د مسؤلینو سره ناستې وکړې، هغوی ته یې پوهاوی ورکړ او نرخونه یې کنټرول کړه. دغه ډول څارنې به په منظم ډول روانې وي. د احتکار مخنیوي او د نرخونو کنټرول کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د نرخونو کنټرول کې د اصولو سره سم جدي اجراات وکړي ترڅو نرخونه په ښه ډول کنټرول او خلک له ستونزو څخه وژغورل شي. مرستیال والي سپارښتنه وکړه چې ټول مسؤلین دې په ګډه همغږي په خپله برخه کې لازمې کړنې ترسره کړي.